طالبانو ته خبرداری ورکړی که دا ځل سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د قطر امیر تمیم بن حمدالله ثاني د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو غوښتي چې پرې نږدې څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر پټنځای بدل شي د قطر امیر د ملګرو ملتونو اوومې عمومي غونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې امریکا او طالبان د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي نوموړي زیاته کړې موږ تل په افغانستان کې بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته په درناوي مذاکرې او ښځو ته د زده کړو او کار پر اجازې ورکولو ټینګار کړی دی دغه راز موږ د نړۍ لخوا د افغانستان د منځوی کېدو پر خطرونو او پایلو اړه هم اندېښنه ښودلې ده بلخوا د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي بیا د قطر د امیر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امن راغلی او دغه هیواد خاوره به د نړۍ د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي نوموړي دغه راز ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې هیڅ داسې بله ډله نشته چې بل کوم هیواد ته دې ګواښ پېښ کړي دا اوس زموږ د دې وخت خبر تر بیا هم ښې چارې